بسم الله الرحمن الرحیم. سمارټ آرټ سمارټ آرټ کې موږ ډېر شیان لرو چې یوه ته موږ ورته اورګنایزیشن چارټ هم ورته ویلی شو. اورګنایزیشن چارټ یا سمارټ آرټ یا اورګنایزیشن چارټ. تر څنګ سمارټ آرټ کې ډېر نور شیان هم شته خو اورګنایزیشن چارټ هم پکې شته. سمارټ آرټ یا اورګنایزیشن چارټ څه ته ویل کېږي؟ نو وایو چې د graphical presentation of any organization or any data is called smart art yeah organization chart. The graphical presentation graphical معنی graphics رسامي شکل چې له ګراف نه جوړ شوی وي له رسم نه جوړ شوی وي د یو ادارې یا د یو معلوماتو رسامي شکل جوړولو ته یا ګراف جوړولو ته موږ ته څه شی وایو؟ سمارټ آرټ یا اورګنایزیشن چارټ. که چیرې په هغه کې اداره تشریح شوې وه، مثلا د دې ادارې موږ یو ګراف جوړوو. څنګه ګراف یې جوړوو؟ مثلا دا جوړوو چې د ادارې رئیس څوک ده، که د اداره کې څو استادان دي، مثلا څو صنفه دي، څو چیان درسي صنفونه لرو که نه، د دغه یو چارټ چې جوړ شي، یو ګراف چې جوړ شي، دغه ګراف ته اورګنایزیشن چارټ وایي. که چېرته د ادارې وو، که چېرته د معلوماتو وو، نو هغه ته بیا موږ سمارټ آرټ وایو یا صرف چارټ ورته وایي چې هغه بیا بله موضوع ده وایي. نو کله چې موږ یو معلومات یا اداره ګراف شکل یې جوړ کړو، رسامي شکل یې جوړ کړو، هغه شکل ته موږ تاسې څه وایو؟ سمارټ آرټ یا اورګنایزیشن چارټ وایو. ولې رسامي شکل جوړوو؟ د دې په خاطر جوړوو چې اسانه تشریح شي، یو څوک اسانه پرې پوه شي. مثلا اوس که یو څوک دلته راځي، دی پوه کوي چې د رئیس فلانی ده، د رئیس لاندې دغه ډیپارټمنټونه دي، په دې ډیپارټمنټ کې دغه کسان کار کوي که نه. که په خوله ورته ووایي امکان لري چې صحیح پوه نه شي. که چېرته دې ورته په لیکلو وویل هم امکان لري، خو دغه به یې ډېره ښه لارې په دې لار به دی ډېر زیات زر پوه شي. نو کله چې موږ تاسې د یوې ادارې چارټ جوړوو یا د معلوماتو چارټ جوړوو، نو بیا راځو سمارټ آرټ کلیک کوو. ګوره سمارټ آرټ وکلیک کړه. په دې کې موږ تاسو سره ډېر اقسام دي. مثلا که چېرته آل وي، په آل کې دا شیان ټول دلته شته. وینې دا ټول ډیزاین دي چې هر یو ته انتخابی کولی شي. اوس مثلا بعضې د کیمیا فورمولونه چې موږ تاسې لیکو که نه، موږ تاسې دغه شی استفاده ترې کوو، له دغه ډیزاین استفاده کوو یا له دغه ډیزاین استفاده کوو یا له دغو ډیزاینونو. مثلا د بعضې اداراتو لپاره چې موږ لیکلو دغه نه استفاده کوو. که چېرته آل وي، دلته ټول ډیزاینونه درته ښیي، خو دلته کټګرایز هره کټګري جدا جدا درته کوي. مثلا که لیست کلیک کوئ، لیست کې دغه سټایلونه درته کوي. که پروسس کلیک کوئ، دا درته کوي. پروسس کې مطلب ته دا لیکای شي چې اوس مثلا اول یو څوک د ادارې ته راځي، اول باید داخله واخلي که نه، رجسټریشن وکړي، بل وکړي، بل کوم کارونه اول کوي، په کومه سلسله مخ ته ځي، ته کولی شي چې دا چارټ واخلي ورته، چې اول باید دا کار وکړي، بیا دا، بیا دا، داسې مسلسل که نه. نو دا پروسس ده. که چېرته له دونه استفاده کوئ هم استفاده کولی شي. یا سایکل، لکه مخکې چې مې درته ویله د بعضې فورمولو لپاره موږ تاسې استفاده ترې کوو، له بعضې سایکل لپاره استفاده ترې کوئ. او دا د اورګنایزیشن چارټ لپاره شو، که بعضې ادارې پکې تشریح کوي. دا یو به یې زه پکې درته تشریح کړم. نور ټول ډیزاینونه د ټولو آپشنونه یې د ټولو یو شی دي، صرف ډیزاین کې فرق ده. یو قسم ښکاري، بل قسم ښکاري. آپشنونه د ټولو یو شی دي. نو زه به دغه یو درته جوړ کړم، هیرارکي کې کلیک به یې کوم وکړي. دا ډیزاین راغی. مثلا زه د یوې ادارې ګراف جوړوم چې په دې اداره کې کوم شیان موجود دي. مثلا دلته یې زه لیکم چې رئیس ده، سی او، یا مثلا پریزیدنټ ده د ادارې مشر که نه، رئیس. که چېرته دا پریزیدنټ اسسټانټ ولري، نو دغه خانې ته اسسټانټ وایي. اسسټانټ که ولري، مثلا سکرټر ولري یا کوم بل پوزیشن ولري، نو هغه دلته لیکي. که چېرته ولري، که یې نه لري، کلیک کوئ، ډیلیټ بټن وهئ، هغه ډیلیټېږي. فعلا به ولیکم چې مثلا یو اسسټانټ لري. د ده لاندې کوم شعبې دي یا کوم هر شی چې وي د ده لاندې که نه، دلته ولیکو. مثلا زه ورته وایم چې یو د منابع بشري ریاست ده، یو مثلا د مالي فاینانس ریاست ده، یو مثلا لوجستیک ریاست ده، بل مثلا ترانسپورټیشن ریاست ده. هر څو ریاستونه چې د لاندې ټول به دلته ولیکو. فعلا څو دانې پکې دي؟ 3 دانې پکې دي. یو اسسټانټ ده، یو دا ده، 3 دا دي. نو که چېرته موږ اضافه کوو، نو بیا دلته موږ تاسو ته منیو راښیي د ډیزاین په نوم باندې. ډیزاین منیو څه وخت ښکاره کېږي؟ چې دا چارټ سلیکټ وي. که چارټ نه وي سلیکټ، نو
بیا نه ښکاره کېږي چې کله کلیک کو را پیدا وشي نو دا به کلیک کو دا چې کلیک ګوره په دې کې اول مونږ لرو اډ شیپ اډ څه معنی اضافه کول شیپ شکل نو که چېرته دغو شکلونه یو دانه ور اضافه کوو نو بیا به دا کلیک کوو نو بیا چې هر شکل سلیکټ وي اوس مثلا دا شکل سلیکټ ده یا کرسر په دې کې ده که چېرې زه اډ شیپ کلیک کوم دلته موږ تاسو سره څو اپشنونه راځي اول د پکې اډ شیپ افټر معنی وروسته چې دا کوم یو کې ما کرسر ایښی له دې نه وروسته د یو خانه اضافه شي نو اوس که زه دا کلیک کوم د ده نه وروسته یو خانه ور اضافه کېږي شاید دلته معنا هم ونه لري که نه یا اوس مثلا دا کلیک کوم او دلته کلیک کوم بیفور له ده نه مخکې به راشي یا مثلا اوس دا خانه ما کلیک کړی زه غواړم چې له دې نه وروسته یوه بله راشي یعنې د فاینانس او لوجستیک ترمنځ دلته یو ریاست بله مور اضافه شي نو بیا به دلته کرسر کېږدم او دا اول به کلیک کوم افټر نو وینې د ده لاندې اوس څو ریاسته شول څلور د دوی دوه ترمنځ یو راغی یا مثلا غواړم چې د دوه ترمنځ اضافه شي نو بیا به بیفور کلیک کوم کله چې بیفور کلیک کوم د دوی دوه ترمنځ به ریاست ور اضافه شي همداسې په همدې طریقه چې هر څومره وي ټول ور اضافه کولی شي مثلا دې کې زه لیکم چې ترانسپورټیشن یا ترانسپورټ ریاست بل په دې ځای کې موږ سره ده above and below above باره below لاندې که مثلا اوس د منابع بشري ځان ته نور مدیریتونه ولري زه غواړم چې دې لاندې یو څو خانې ور اضافه کړم تر څو هغه ولیکم چې دا منابع بشري چې دا دوه مدیریته لري یا درې مدیریته لري نو کرسر مې پکې ایږی بیا به بیلو کلیک کوم بیلو معنی چې د لاندې راشي اوس مثلا بیا د کې کرسر ږدم بیا ورته وایم چې بیلو د لاندې د یو بل هم راشي اوس د لاندې څو راغله دا راغله هر څونه چې ور اضافه کوي بل اوس که مثلا ما دې کې کرسر ایښی او ورته وایم چې above معنی پورته دې راشي اوس به ګوره له ده نه پورته یو بل راشي یا مثلا ما دو کې کرسر ایښی وي زه ورته وایم چې above بره دې یو دانه راشي نو ګوره above دلته نه بره به یو بل راشي بیلو مې کلیک نو بیلو above پورته بیلو لاندې اسسټانټ که دغسې یو اسسټانټ ور اضافه کوي مثلا زه دې ته یا دې ته هرې خانې ته چې یو اسسټانټ غواړي ور اضافه کړي کرسر پکې کلیک کړه او اسسټانټ کلیک کړه نو اسسټانټ به بل ور اضافه شي نو په همدې ترتیب باندې اوس مثلا د یوې ادارې ګراف موږ جوړوو چې په دې اداره کې کوم کوم ریاستونه دي څو مدیریتونه دي هر یو بیا اوس مثلا په دې مدیریت کې کوم کوم کسان دي نو همدغسې مکمل یو چارټ چې جوړ شي دغه چارټ ته ارګنایزیشن چارټ وایي یعنی د یو ادارې ګراف ته نو یو څوک به ډېر اسانه پوهېږي چې په دې اداره کې څو ریاسته دي هر ریاست څو مدیریته ده هر مدیریت کې کوم کوم کسان دي ډېر زر به نو ګراف موږ د څه لپاره استعمالوو تر څو یو څوک اسانه پوه شي معلومات ډېر ساده شي تر څو یو څوک ډېر اسانه پوه شي نو بیا کوم کله اشکال ور اضافه کول له دې ځای نه ور اضافه کوو بل د بولیټس موږ تاسې دلته ویلې وه دا نمبر او بولیټس خو دا ګوره دې کې کار نه کوي ځکه کار نه کوي چې دا دغه ډیزاین کې کار نه کوي بعضې ډیزاینو کې بولیټس کار کوي بعضې ډیزاینو کې کار نه کوي نو کوم یو کې کار کوه کلیک کې که استفاده ترې کوای شي دو کې چې یو خانه خط موږ لیکو یا دوه لیکو نو دې ته ضرورت نه وي په دې خاطر کار هم نه کوي دا دغه ډیزاین مربوط ده بعضې ډیزاینو کې کار کوي بعضې کې نه کوي بل د ټیکسټ پین که کلیک کې دغه ځای کې یو پین خلاصېږي دا خط چې دلته لیکې دلته هم لیکای شي یا دلته ولیکه یا دلته ولیکه فرق نه کوي مثلا اوس اسسټانټ دلته لیکلی که زه تغیرات پکې راولم دلته یې راوستی شم اوس چې ګوره زه دا پاک کړم هلته به هم څنګه کېږي پاکېږي که یې لیکم دلته هم لیکل کېږي نو دا ټیکسټ پین کې که کوم شی لیکې هلته راځي که هلته لیکې ټیکسټ پین ته راځي نو هر یو چې تا ته اسانه و که ټیکسټ پین درته اسانه و دې کې لیکه که هغه درته اسانه و هغه کې لیکه بل موږ تاسې پروموټ او ډیموټ لرو پروموټ معنی پروموټ ارتقا کول مثلا د اچ آر منابع بشري لاندې دوه مدیریته دي او اچ آر خپله د چا مربوط ده د دې مربوط ده یعنی دا سړی به ده ته راپور ورکوي دا سړی به ده ته راپور ورکوي که چېرته دا ریاست مستقل کېږي راساً د چا مربوط کېږي د پریزیډنټ نو دې ته وینې پروموشن وایي اوس ګوره زه دا کلیک کړم پروموټ یې کړم دا راساً چېرته لاړو بره د ده مربوط شو او که چېرې ډیموټ کړم نو بیا بېرته به کاته شي مثلا که کوم ریاست کوم هغه ارتقا کوي پروموټ کوي هغه برې خانې ته ځي او که یې ډیموټ کوي بیا لاندې خانې ته راځي بل لیفټ ټو رایټ دی اوس مثلا دا ما کلیک کړی ده خانې لیفټ ته ښکاره شي که رایټ ته ښکاره شي که چېرته دا کلیکوې سرچپه کېږي هغه خوا ته ښکاري که دې خوا ته کلیکوې بیا دې خوا ته ښکاري بل موو اپ موو ډاون کې هم کولی شي چې یو خانه پورته او کښته کړي اوس مثلا دا اول مدیریت ده دا دویم یا مثلا دا دویم ده دا اول ده که چېرته زه دا موو اپ کړم دا به بره شي که موو ډاون کړم لاندې که کومه خانه دې غوښتل چې بره او کښته او پورته کړي له دې ځای نه کولی شي بل پکې لیاوټ ده اوس مثلا زه دې کې کرسر ږدم غواړم چې دې لیاوټ چینج کړم نو سټینډرډ اوس فعلا چې ده دا سټینډرډ لیاوټ ده
که چیرته زه بوت کلیک کوم یا اول رایټ هینګینګ کلیک کوم دا ټولې خانې به رایټ ته ښکاره کېږي بدون له اسسټنټ نه دا ټولې به رایټ ته ښکاره کېږي او که چیرته لیفټ کلیک کوم نو دا ټولې به بیا لیفټ ته ښکاره کېږي او که بوت کلیک کوم دواړو خواو ته او که چیرته سټینډرډ کلیک کوئ نو بیا لکه څنګه چې مخکې وو نو لیاوټ تاسې مربوطه چې هر لیاوټ کې تاسې ښه تشریح کوی شوی هر یو کې ښه ښکاره کېده هماغه نه استفاده کوئ زیات خلک کوم یو نه استفاده کوي سټینډرډ نه په همدې خاطر اول ډیفالټ هم سټینډرډ وي بعضې لیاوټونه دلته نور هم لري که غواړئ چې له دغو نه استفاده وکړئ هم کولی شئ مثلا زه دا کلیک کوم دا کلیک کوم هر یو چې کلیک کوئ دا هماغه ډیزاین ځان ته اخلي وینې هر یو چې اخلي او بل په دې ځای کې کلرز هم دي ډیزاین هم دي مثلا که غواړم چې داسې 3D غوندې شي دا کلیک کوم داسې 3D ډیزاین به ولري مثلا دا هر ډیزاین چې غواړئ هر یو چې کلیک کوئ هماغه ډیزاین به ځان ته اخلي او بل ریسیټ ګرافیکس بعضې وخت که اوس بعضې ډیزاینونه دي اخیستي خوښ دې نه وي ریسیټ یې کړه بېرته به اول حالت ته راځي کوم حالت باندې چې موږ نوی اخیستی وي دا یې ډیزاین منیو شوه په دې کې سوال لرئ کلرز هم پکې انتخابولی شو که غواړئ چې رنګونه یې بدل کړئ رنګونه یې هم بدلولی شي چې څو رنګه وي یا یو رنګ وي مختلف رنګونه وي له دې ځای نه رنګونه هم ورکولی شي دا ډیزاین منیو وه چې موږ تاسې ته یې ډیزاین کو چې مثلا څومره ریاست وي څومره مدیریت وي څه رقم لیاوټ وي څه رقم راکړي اوس دلته بل فارمټ منیو لرو فارمټ زیاتره ډیزاین ته وایي چې مثلا شکل قواره ورته برابروي رنګ ورکوي د فونټ کلر د ټکسټ کلر دې شیانو ته فارمټ وایي اوس مثلا زه دا کلیک کوم په دې کې زه غواړم چې بعضې تغیرات راولم څنګه تغیرات راولم اوس ګوره اول د ایډیټ ان 2D 2D څه وخت موږ استفاده کوو که چیرې زموږ ستاسې ډیزاین دغه یو دغه ته 3D ډیزاین وایي دغه ته 3D ډیزاین وایي دغه ته 2D ډیزاین وایي 2D او 3D دا نه بیا ګرافیکس پروګرامو کې تاسې ښه پوهېږئ چې 2D کوم ډیزاین دی 3D کوم ډیزاین دی خو صرف اوس دونه پوه شئ چې 2D ډیزاین هغه ډیزاین دی چې حداقل یو مخې ښکاره شي اوس مثلا د دې ډیزاین څو مخه ښکاري کېږي یو مخه او 3D هغه ډیزاینو ته وایي چې له یوه نه زیات دوه یا درې مخه ښکاره شي حداقل درې مخې ښکاره شي نو هغه ته بیا 3D ډیزاین وایي اوس وګوره دا مخې ښکاري که نه دا څنډه هم ښکاري او دا څنډه هم ښکاري نو دغه ته بیا 3D وایي نو اوس که چیرې زموږ شکل 3D و په هغه صورت کې ګوره دغه یو کار کوي او که 2D و بیا کار نه کوي د کار چې ده ایډیټ ده ایډیټ معنا تغییر ایډیټ تغییر که غواړئ چې په دې کې تغیرات راولئ څنګه تغیرات زه اوس مثلا د پریزیډنټ خط بدلوم یا د دې خط بدلوم که د چیرته په 3D کې نه شوی کولی دا کلیک کړه شکل بیرته څه رقم کېږي 2D کېږي تغیرات چې راوستل بیرته خواته کلیک کړه خلاص نو که کله غواړئ چې په 2D کې ډیزاین وکړئ دا کلیک کړه که بیرته دا ایسته کې بیرته 3D کېږي دا صرف د دې لپاره چې ته تغیرات اسانه وکولی شي دا کلیک کوئ او بیرته چې کلیک کړئ بیرته به شکل هغه کېږي 3D کېږي خو فعلا باید زه ډیزاین همدا 2D واخلم بل د چینج شیپ کله که غواړئ چې د کوم یوه شکل بدل کړئ اوس د ده شکل چارکونجا ده که غواړئ چې شکل یې بدل کړئ موږ سره چینج شیپ شته دا چینج شیپ کوم چې هغه موږ مخکې اشکال وویل هماغه شکلونه دي اوس مثلا زه غواړم چې دا شکل ځان ته واخلي یا دا شکل یا دا شکل هر شکل چې کلیک کوئ هماغه شکل به اخلي مثلا کوم شکل اخلم دا ګوره دی به هماغه شکل ځان ته واخلي نو له دې ځای نه ته کولی شئ چې شکل یې بدل کړئ هر شکل چې ستا زړه و هماغه شکل کلیک کوئ دی به هماغه شکل اخلي بل لارجر او سمالر که غواړئ چې لږ غټه کړئ لارجر که یې وړوکی کوئ بیا سمالر بل شیپ سټایل که غواړئ چې د ده سټایل بدل کړئ د دې خانې سټایل بدل کړئ نو کولی شئ چې له دې ځای نه چینج کړئ مثلا زه دا رنګ یا دا سټایل ورکوم یا مثلا له دغو نه هر یو ورکوم هر یو چې کلیک کړئ دی به هماغه سټایل اخلي بلې شیپ فیل ده فیل ما درته ویل د کوم ځای رنګ ته وایي د مابینځ رنګ ته وایي که غواړئ د مابینځ رنګ یې بدل کړئ نو بیا له دې ځای نه بدلوي اوس مثلا زه ورته دا زیړ رنګ ورکوم مابینځ رنګ یې زیړ شو هر رنګ چې له دې ځای نه ورکوئ دا به شیپ فیل وي د منځ رنګ به وي او بل آوټلاین آوټلاین موږ تاسې ویلې چې څه وایي بارډر ته وایي که نه نو دې ځای نه یې بارډر رنګ بدلوی شئ چې کوم رنګ بارډر ته ورکوئ هر رنګ چې کلیک کړئ هماغه به کلیک کوئ له دې ځای نه کولی شئ چې آوټلاین ډبل هم کوئ چې مثلا سایز یې زیات شي کم شي اوس ګوره سایز به یې زیات وي او تر څنګ یې سټایلونه هم ورکولی شئ موږ سټایلز هم پکې ویلي وو چې مثلا ډاش غوندې ښکاره شي دې غوندې ښکاره شي دا به یې بارډر وي او بل د شیپ افیکټس هم موږ تاسو ویلو چې بعضې نور ډیزاینونه که غواړئ چې مثلا سایه ورکړئ سوری ورکړئ وینئ دا ټول ډیزاینز دي هر ډیزاین چې کلیک کوئ هماغه ډیزاین به اخلي دا ګوره شیپ سټایل و دلته څه شی لیکلی ده شیپ سټایل دا وینئ د دغه شیپ سټایل و چې د شکل ته سټایل ورکوئ دلته بیا موږ ورډ آرټ سټایل لرو ورډ آرټ سټایل بیا د دې خط لپاره وي که غواړئ چې خط کې اوس تغیرات راولئ نو بیا به له دونه استفاده کوئ مثلا زه له دې ځای نه دا سټایل کلیک کوم ګوره خط به هماغه سټایل اخلي یا مثلا دا سټایل کلیک کوم خط به هماغه سټایل اخلي دا بیا صرف
د خط لپاره ده. بل ګوره ټکسټ فیلډ د چا رنګ د خط رنګ، دا به د منځ رنګ وي. نو دې ځای نه کولی شي چې خط ته هر رنګ وغواړي هغه رنګ ورکړي. زه مثلا دا کلیک کوم، دلته سټایل چې دا سټایل ده دا هغه کلیکوي. اوس مثلا زه وایم چې دا رنګ دې واخلي، دا رنګ دې واخلي، هر رنګ چې ورکوي له دې ځای نه رنګ ورکولی شي. او دا د آوټلاین ده، د ټکسټ آوټلاین ده، د خط آوټلاین. اوس که چېرته موږ دا لږ زوم کوو چې غټ ښکاره شي او سکرول بار به هم لږ را دې خواته کوو، نو زه له دې ځای نه مثلا دا رنګ کلیک کوم. ګوره د خط بارډر آوټلاین همغه رنګ اخلي. متوجه یاست؟ دا د خط آوټلاین شو. بل د ټکسټ ایفیکټ، دا بیا د خط ایفیکټ ده، که غواړئ چې لږ سوری ولري. وینې دا هر یو چې دې انتخاب کړی بیا هغه تغییرات به پکې راځي. بل د پکې ارینج. ارینج کې موږ تاسو ټول هغه شیان چې موږ د عکس لپاره ویلي وو، د خط لپاره د اشکالو لپاره ویلي وو، همغه دي. چې مثلا خط دا چارټ په کوم ځای کې راشي، له دې ځای نه کولی شي چې د صفحې په هغه سر کې راشي، دې سر کې دا شیان ویلي وو که نه، یا د خط سره راشي، یا برین فارورډ بیکورډ سلیکشن پین الاینمنټ، دا شیان هم ټول ویلي، ضرورت بیا نشته چې ووایو. خو ویې ګورئ که چېرته بیا هم پوه نه وئ ما پوښتنه وکړئ. دا په عکس کې مو ویلې، په اشکالو کې مو هم وویلې که نه. بل سایز مو مخکې ویلې، که غواړئ چې سایز یې غټ کړئ له دې ځای نه کولی شئ. اوس مثلا نارمل هم څو فیصده ده، که غواړئ چې دی لږ غټ شي نو له دې ځای نه ویډ اور هایټ زیاتولی شئ. که ویډ زیاتوئ هایټ یې زیاتوئ، هایټ یې زیاتېږي، که ویډ زیاتوئ ویډ یې زیاتېږي. د دې مکمل چارټ دغه شي ته چې ده سمارټ آرټ یا ارګنایزیشن چارټ وایي، چې موږ تاسې یو اداره یا معلومات په رسامي شکل جوړ کړو، ګراف یې جوړ کړو. دغه ګراف ته یې موږ تاسې سمارټ آرټ وایو. فایده به یې څه وي چې هم به ښه ښکاري، هم به یو څوک ډېر اسانه پرې پوهېږي. پوه شوې په دې باندې؟ سوال لرئ؟ بس همدومره.